بی بی فاطمه بیمار و حضرت علی ته وی چې لک انار ته میړ کیږي انار ته هغه خد بازار تلاړو انار واغست را روان دي لار کېو بیمار پروت حضرت علی ورته داسې ودرېد ورته چې ودی هغه ورته بیمار ول خزه کوره پورې دم بیا راځم چې زستا دارو درملو برابر ول نه د لاس کې دي چې دسه دی اول خدا را باندې او خروانو بیا به حضرت علی ورته کې ناستو انار مات کو دانی تیوسته مریض له پخله کې اچولې د بخوړې اچولې د بخوړې چې انار خلاص شو بیا په لمن ورته خلا پاک کړه پاک به کوي دسه ها جمعه په ورځ هم په ځان باندې برش مرش مګلې اور اګمال کړي میزان مان کنه په دغه لمن بر چا خلا پاک کوي زکه سوچو کوي زبه حکم تبه وکي خلای ولا پاکا کا ورته ذکر پورې دم بیا ران چې کور تلاړو فاطمه ورته وی انار درانو ول بیبي خدای نه مخ کې او مریض پلار کې پروتو داسې چالو شو هغه الحمدلله خدای چې زما په نوم انار را روانو استاد غریب په خېټه کې پریوت اوه جنن بسړې داسیو کې لکه علي چې کړو یا خزه بداسیو کې تاسو خو خپل ترکستانو ګډ ته وایي چې خزه نار مې در تراغستی خو یو بل غریب لمه ورک تا ته بخزه وایي چې تا دا ما خبرت لا کړی دا چې اوس نار مال راو وای بدر تا کنه ما خزه نشته وخت امرا کاوه دانه ما خبرت کله کړی دا چې استلا نار مال راوړو غریب لور مونږ له بخزه دا و اوس به بی بی فاطمه کم ځانا پیدا کوما او حضرت علی به کم ځانا پیدا کوما کم عملی طور زما عزیزانو اسلام دی ته وایي حضرت عمر قسم خورو په منبر ولاړو چې والله بالله ثم الله زما دې د خدای په ذات قسمی کله دریای دجله په غاړه یو سپید تند مرشم الله به تپوس زمانہ کوي سپید د تند مرشي نو تپوس به الله معنا کوي سپید د لوګي مرشي امن تپوس الله معنا کوي تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو عرض میں داو چې زمونږ د عرشی چې دی عددی حدیث مصداق دی زمونږ عرش چې یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه زما په امت به یو زمانہ دا سراشی چې چا کې به اسلام پاتې نشي مگر نامه به پاتې شي او قرآن به پاتې نشي صرف د قرآن رسم او رواج به پاتې شي نن قرآن د مسلمان قرآن نه دی نن قرآن د ژوندو قرآن نه دی قرآن مر تسپارلې دی چې پکې سړی خپې وغځي نو د زیارت پر اس طالبان راشي ختم دی او درې مورز باندې قل دی پس لورم اورځي پلانې چل دی او په جمعه پنځشنبه دا چل دی او دای سلويختی دا او دای پلانې دی دا مړو له سپارلې دی ژوندو کار نه حالانکه قران کریم او دین چې دی دا د ژوند قانون دی ته چې ژوندې نو داسې بکې لکه د چې سویل
یو دانا چې د الله په لار کې ورکې، یو دانا. الله قرآن کې وایي چې یو دانه د غنم چې د خدای په لار کې ورکې، دا یو دانا داسې مثال لري لکه یو سړی چې غنم وکري او هغه وږی ونیسي. فی کل سنبلة 100 حبة، وږی ونیسي او پاوږي کې 100 دانی، یو په 100، یو په 200، یو په 1000، الله به د یو دانی په عوض کې درکړي. بی بی فاطمه چې دا چلو کو چې الحمدلله وې چې لږ سات تیر شو دروازه وټکېده. حضرت علی وروته سوکې وسید دا انار دی او ستا امانت ته چارا کړی دی. وې سودی وې نه. حضرت علی ورته فرمایل چې دا نه انار زمانه دي، دا یو څه. ویل جون ستا دي؟ ویل والله که نه انار زما دي نه دي، یو څه. ویل چل څه دی؟ چا درته ویلي؟ ویل خدای راته ویلي، خدای راته ویلي چې زه د یو نیکۍ په بدل کې یو په 10 ورکوم، نو ما یو انار ورکړی دی، زما 10 کېږي، او تا راوړي 9 دي، نو 9 زما نه دي. یو انار هغه سړي لستوڼي کې پټ کړی و، ورته راوویستو. ویل دا 10 انار والا په قرآن باندې وطانه لوی عمل کولو والا هم بل څوک پیدا شي. که ستا دا ایمانی چې زه 1 روپۍ د خدای په لار کې ورکم، نو مال به یو په 10 راکوي. 1000 روپۍ ورکم، یو په 10 به راکوي. دا ستا ایمانی. نن بستا په ملک غریب ونه ګوري، اوږې او تږی به ونه ګوري چې په دې ځمکه کې د لاندې کېږدي، نو د هر شي نه اول در باندې دا ځمکه راشي. چې ځمکه در باندې راشي نو داسې دي کې چې دا یو پختی دی په بله کې ورننه باسي، او درته وایي چې پلیته راغلی نه پس ورته بیا ملایکې راځي او سوال جواب او کیسې شروع شي. نو زما عزیزانو حج، یو حج په ټول عمر کې فرض، د هغې نه سوا د غریب چې درنه وږی پاتې شو، والله العظیم مونږ تباه یو، مونږ غرق یو، دا ټول ملک تباه دی. ټول ملک کې که د اسلام نامه څوک علی او دا غدا لمن دی اوچته کړه او تلان دی وکته، سور کافر به درته ښکاره شي. که د همدردۍ نامې څوک علی او نږدې ورغلی، سور کافر به درته ښکاره شي. په خدای قسم عزیزانو، که په یو کلی کې یا په یو محله کې یا په یو گاوند کې یو کور د شپې نهاره تیره کړه، یو کور یا د چا بچو یا د چا ښځو نهاره تیره کړه، الله به هغه ټول کلی او ټول علاقه په جهنم کې پیاچي. ټول علاقه به په جهنم کې پیاچي. کوي دي کنه منځونه
لګې پوښتنې وکړې چې زمونږ د علاقه کې ښځو نه به تپوس کې چې څوک اوږې خو نشته، څوک بې وړو خو نشته، څوک بې چایو خو نشته. ښځو نه به د ښځو په ترو معلومات کې، سړو نه به سړو په ترو باندې معلومات کې. دین دا دی، دین دا نه دی دا تاسو چې څه کوئ لګیا یې. یا دا تاسو چې څه ګورئ لګیا یې، دا دین نه دی. دین دا دی. دا غي بیانه نقشه چې دا ابو بکر صدیق عملی طور دنیا ته پیش کړی دا، عملی طور. تا ته ویلي دي چې ته د ملک حکمران شې نو ته به خپل ژوند او عمل داسې کې لکه ما چې وکړو، عملی طور.